امام بیضاوی رحمت الله علیه په تفسیر بیضاوی شریف کې د سوره فاتحه په تفسیر کې آخر کې یو روایت د حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله عنه نه نقل کړی دی. فرمای حذیفه ابن یمان رضی الله عنه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي دی چې د درې اعزاز میلاو دي. نمبر 1 صاحب سر النبی صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه السلام مبارک رازونه به د سر پسینه کې پټ پراته، دا رازدار و د نبی علیه السلام. په دوستانو کې رازدار هغه سړی وي چې پچا باندې سړی ډیر اعتماد کوي، معتمد خاص د نبی علیه السلام مبارک. دویم د دا شرف او فضیلت حاصل دی چې الله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله رب العالمین د په حق کې په نوم باندې دعا غوښتلې ده، نو د پاره د خندق په موقع باندې دعا فرمایلی و اللهم احفظ اخانا حذیفه عن یمینه وعن شماله. الله زما د ضرور حذیفه حفاظت وکړه د خي طرف نه او د ګس طرف نه. او دې صحابي ته دا اعزاز حاصل دی، د پخپل وایي ویزه په غزوه خندق کې نبی علیه السلام په یو کار لګلم چې د شپې اخیره حصہ کې راغلم، نو نبی علیه السلام مبارک د خپل صادر کولاو کو او په خپل غیږ کې ماته ځای راکړل او زه په خپل صادر کې را پټ کړم. نبی علیه السلام ناست و او زه د هغه په غیږ کې ودشم تر سحر پورې. نبی علیه السلام په ناست شوګیره زما د پاره تیر کړله، اسنه کو زه خوځېږم حذیفه چرته راویښ نشي. نو د سحر په اذان سره نبی علیه السلام ماته او فرمایل قم یا نومان، ای خوابیده راویښ شه، بس د سحر اذان وشو. د دومره لوی فضایل دی صحابي ته حاصل دي. نو فرمایي وی نبی علیه السلام مبارک او فرمایل ان القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتما مقضيا. کله کله الله رب العالمین په یو قوم باندې د عذاب اټل فیصله را اولیږي چې دې قوم نه خفایم په دې عذاب راولم. دا کرونا دا د الله عذاب د وبایي امراضو په شکل کې هم وي او د آسماني آفتونو په شکل کې هم وي او د قدرتي حادثاتو په شکل کې هم وي. کله وی دا ډینګي وایرس راوتلی دی، کله وی دا برډ فلو راوتلی دی. دا مختلف وایرس دي، دا د بیمارو سبب ګرځيږي. د دې راوستون کې الله دی، د دې بیمارو راوستون کې څوک دی؟ الله دی. او د دې نه شفا ورکون کې حفاظت ورکون کې څوک دی؟ الله دی. کله الله رب العالمین د باران د ساسکو نه سیلاب جوړ کی. دا اوس د 13 ورځو کې چې کوم سیلابونه راغله، مونږه بونیر او سوات د غر نه دی طرف ته بونیر دی، هغه طرف ته تر نسوات دی. کوم باران چې هغه طرف ته کېدو هغه باران مون طرف ته شوی دی بلا ناغه، بغیر د رکاوټ نه. چې څومره ورځې باران الته شوی دی دومره ورځې باران په مونږ شوی دی، یو غر یې صرف ترمنځ دی. الته الله د اوبو د ساسکو نه سیلابونه جوړول، نو په اوبو کې الله طغیانی پیدا کړله، نو الته نه الله عذاب جوړ کو. یو غر پر ایستا هغه اوبو هغه ساس کی هغه باران چې الله تنا عذاب نه جوړو، الله رب العالمین حفاظت نصیب. دا د الله فیصله د زلزلې په شکل کې، د طوفان په شکل کې، د خشک سالۍ په شکل کې، د سونامي په شکل کې، د تیزو هواګانو په شکل کې، دا د الله د طرف نه عذاب مختلف انواع او اقسام دي. فقر راولي، لوګ راولي، الله رب العالمین بدمنی او خوف راولي. دا ټول د الله د عذاب فیصله. حذیفه ابن یمان رضی الله عنه فرمای کله کله الله د یو قوم نه خفشي د عذاب فیصله پی وکي. فيقرأ صبي من صبيانهم من الكتاب الحمد لله رب العالمين. یو ماشوم په دغه کلی کې مدرسې ته لاړ شي او قاری صاحب ته مخې ته کینی او قاری صاحب ورته وایي بچیا، او دی ورته قرآن پاک کولاو کی او د قرآن آغاز دا ماشوم بچه وکي.
قاری سے برتوائی وائے بچیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. او دا معشوم پخپل معشوم وڑا جب باندے دے دا قرآن کریم تلاوت شروع کی. گورے دا قرآن آغاز یہ صرف اکو فیقرأ صبی من صبیانہم من الکتاب الحمد للہ رب العالمین. دا قرآن وڑم بنے آیت کریمہ چکل تلاوت کو اللہ رب العالمین فرشتو تو فرمائی فرشتو دی کلی باندے ما دا عذاب فیصلہ کھڑے ہو. خودی کلی کی معشومان دی او اغا پا خپل معصوم جب باندے ماتا الحمدللہ رب العالمین وائی. زخو رب العالمین یم نو چی پا دی کلی کے معشومان زما حمد او زما ثنا وائی فرشتو پا دی کلی کے دا دے بچی پلار پاتی کی گی دا دے بچی دا برکت میں معاف کو دا دے بچی مور پاتی کی گی دا دا برکت میں معاف کڑا دا دا رونا خویندے و ترونا و ماماگان رشتہ دار پاتی کی گی آغا میں معاف کرو یو ورځ د پاره نه هفته د پاره نه میاشت د پاره نه یو کال د پاره نه فيرفع الله العذاب عن تلك القرية ل40 عاما. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل د یو معشوم بچی د سورہ فاتحه د وړمبني آیت د تلاوت د برکته الله د دغه کلی نه در روان سلويخ تو کالو پورې د عذاب. سبحان الله. د مدرسې د فضل مګنه د دې د وجنه الله د ډیرو مجرمانو سره روغه کړی ده. الله د ډیرو نافرمانو سره گزاره کوي چې د دې ماشومانو د دې معصوم ژبه د الحمدلله رب العالمین نوې په مونږ بکاڼي راورېدلي وکاڼي مونږ او تاسو د کومو سیزونو مستحق نه ما نه راواخله په دې مجلس کې محفل کې ناست هر یو کس مونږ ته خپل عمل نامې معلومې دي. دا د دې ماشومانو بچو د قرآن پاک تلاوتونه دي.